درې چکې مې ورکړې دغه ځوان ما ته چکې راکړې ګز ما د کرکټ صفا وګرځېدل ټینګ سره غېږه مه باسه ټینګ سیدی السلام علیکم خبره داسې ده چې نن روان یم ډب ته یو ټیم راغوښتی یم ایز ا ګیسټ پلیر د هغو سره بازي کوم د ټورنمنټ میچ دی نو د هغه څه مخکې اول ځم مسجد له لمونځ کوم د هغه بعد بیا میچ ته ولاړ شم خیره دا دی زموږ د نیکهګانو د ټیم مسجد دی بیا له راورسېدلم دلې به لمونځ وکړم بیا به د لمانځه بعده میچ ته ولاړ شم حاجي څنګه ښه یې ځې سوکه سوکه ځم تی په سپیډ ولاړ ځه ځه تیزی ده زه یا دا موټر خو نه تیز دی زه سوکه سوکه درځم زه ته ښه ډېر مخته ولاړ سه بیا ته هم سوکه راځه و زه سوکه سوکه پسې درځم ځه زما او د دوی اوس تیزي ده دا ښه د رښتیا ورسه ګټي یاره او وایي درته زما موټر ډېر ټک وکړي یې ګټله او وای مقابله را سره وګټه ودې ګټه شاباش اوس انعام هم نس ټینګ هم هغه دی راځه 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 لا 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 الله 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 چیرې ایز با ستا یاري ای ولې یاره یاري دې ولې ختم کړ چا د ښکنځا کې شپینجیرې ته ولې ټینګ څه دی ټینګ بیا د شپینجیرې سره نه کېږي چې راته شپینجیرې ته ښکنځا کوي چیرې زه ټینګه څنګه ای ولې دی ورک یې یاره ولک خو زناک وسوته یاره داسې مه کوه زما او ستا یاري ای کیسه انډیوالي ته دومره نخرې کې کوې دا ولې ها څنګه سه پټو به در واخلم ته دا نخرې ولې کوې سه ها ګل الا دې څه کوي کوټه کراچي کې دی کراچي کې دی وا ښه دا زموږ ټینګ دی ټینګ اوس چیش لګي اے سی لګی که کیسټ لګی چیش لګی هی چیش دی ها ټینګ مستانه سړی دی ټینګه ته پر مامۍ ګران یې وا ډېر که لږ کالي څوک در پرینځي مامۍ مامۍ وا ډوډۍ څوک درکوي ولې لکه ښه مامۍ یې درکوي وا ښه سه هی چیش را روان ها استغناري چیشه هی چیش دی مخ ولې ځم پټه ښه سمجه زیدس دا دی د امین برمیل رالو د لیه به د امین څه اوس یو چرګه وګوره امینو یا امینه راسه ټینګه امینو چرګه لرې یو چرګه اخلم ها ها و دا دی و دا نه خدا دا ګرځي چیش کې ګل کې دا د امین د چرګان ټینګ میم د لراوستي ګل نسته ګل راسي ماکسنج مشکل راسي بیا ورته دا د امین د کړی ده هغه لاندې پسونه ټینګ سو راسه ټینګه تاله چرګه سته ابا زه بیا سهار د لرازم شه دی یا علالایي شروازي جوړ مور اتوې ته چرګ و چرګ را شیشتي لګولې ها را سره تیر زه نو چیر د سبلار سم تیر څنګه راسه چشکه لا نه دي کړ یار ولاړی ګل موش پس واخسي دا وای دا چرګان دا دی امین وای و چرګ ستا وای بیا بس سبا در کم یو حلاله دوله پاره ما ټینګ سره غېږه مه باسه ټینګ سدي یا زما یاد بیا و ټینګ زما یاد مخې زه یا دی ده دی بس لاړ څنګه ښه یې کم چرګ دی تاله ته راځه دی وای یو ښه چرګ دی وای بیا به هغه زندګۍ سان لا څنګه ګل خو دې ګسه ورکړي کم یو دی وای یو ډېر ښه چرګ دی هغه به بیا تو خالي په دیوالو ګرځه کار وکړه ها کم یو آیا ماړه دا خو ډېر کټ دا به یو 10,000 روپۍ امینه
ای په 15000 دا نه زه نه سم اخیستی ای په 15000 15000 روپۍ دي وای 1500 روپۍ درکوي 15000 نه 15000 روپۍ دي 5000 روپۍ دې واخیستل تا په 10000 واخیست ښه ابا زه بیا سبا سهار سبا سهار بیا دله راځم انشاءالله سبا سهار ورته میاشت له ځم سبا سهار بیا انشاءالله له راځم وایسته یو ډېر ګران چرګ ولې سبا سهار بیا راسه بیا به ښه چرګ ځین را پیدا کړې زه ځین اخلم ښه دی درته وګوره احمد ته بیا شرمېږې ولې اوخرې دا ګاډه واډه خولې تا چیش لګولې ما ولې درما ولې درما دا بیا څوک های واخه خولې خولې ده ټینګه درځه ستړی خو نه شوې ها خوب درځي یا ته به دي ده یا که ناجوړی ډاکټر له دې بیا ناجوړی یا اوسه چیش دې وخوړل چیش دې وخوړل ها د پریمز درته ګوره او دی خو مهنت والا سړی دی خو کار کولو والا دی څو کار لا پاته دی اجمش ټینګ نه در څه لګیا کوئ ټینګه کار ورسره کوې یا ولې تنخوا درکوي نو بس زو ما ټینګ زو میچله ځې میچله ها نه ځې ها زو یخ دې کېږي که ګرمي څنګه پټو در اخلم پټو دی بس خالي یوه خوله خبرې په خوله کې وایي پټو نشته خولۍ نشته بس بله خبره دی نه کوي یخ دی که ګرمي نه کوي چیش دی بس پټو در اخلم بازار دا خیره دا د ګراوند له راورسېدلم ټینګ خو مې شوه کې سارو ته څه کوې راځه ځې که د لیک کښېنې سارو ها ځې نو د لیک کښېنه موږ به کرکټ وکړو ها د لیک کښېنه څه شي دا هلته کښېنه ښه دی دا د ډب ګراوند دی زما نو د لیا ولاره دا د میاشت دی تا نو موږ څه کوو داسې راغوښتې زموږ نو څه شي زه دي سپي کمیټۍ ټیم دی او بخیر څنګه ستړی مه سې جوړ په خیر څنګه دا ګرده د ډب کلي ځوانان دي د دوی میاشت دی نن د دوی سره موږ دا دې لوبه کوو څنګه یاست چا سره دی میچ بازار ښه د پښین سره راغلي پښین لیوان پښین دی و ښه پښین لیوان پښین سره دی و نو ما او نثار دا د ګس راغلي د دوی سره بازی کوو آی ټورنمنټ د چا په نامه تا صدام شهید په نامه کوم صدام شهید صدام شهید د عراق باچا شهید صدام شهید شاباش او صدام حسین په نامه دا د صدام حسین د عراق کوم صدر تیر سوی دی داغه په نامه د ټورنمنټ چې ټیم هم دغه په نامه دی صدام شهید په نامه و صدام شهید د ډیر ټیم څه دی کوس و د وخت لا کایز ور ټیم دی د وخت ټیم دی تنظیم ټورنمنټ په زم سه زم دی په لکای کې شی بازی کوي د وخت کوي شامه بس بیا د مجبوري حالات خلک سره وو د شاوخوا اوس بیا راځوندې سو ګروندیم بالا کې بده بلکای کې بازی کوي ان شاء الله یا ښه خبره ده سپورتس یینو ځوانان به ټول اکټیو شاده خیره ټاس سوی دی زموږ د ټیم بیټینګ دی یو د نثار وارلی بل څوک ورځي ماستر صاحب ښه یو ماستر دی شرف الدین تی څه کوي تماشایان هم راغلي دي ته څه کوې ما د تماشایي معلومه څنګه څنګه دی خو پراخه سي یا شکر ته خپل حال وای دا نو چې مازیګر سي نور څوکه راش جوړیږي ورته اکشن کړی دا چې ټیم د کمزګری ځوانه دا د پښین راغلی دا دیګر دا وس د دې فیلډینګ کوي دغه واکاغه ابل کې ورته زر اوټ سولې وختي کاش سم ګینه وخت را ورسې ماستر خدا دی اوټس انا وز ګوره کم یو ولا راځي
ايه ملادي ما د خیر اجمل د سایډ بیټینګ کوس سو ټارګټ 52 ټارګټس یو سل دو 50 ټارګټ یې ورکې نو وس بالینګ 12 ساوره کې یو سل دو 50 وزدادي د خیر بالینګ اټیک بزې ان شاء الله ستړي مشه ځوان جوړ بخیر څنګه شي ټیټ کم زګیه ته کلاس پلان شان لرجس دارا درد سکن چکر باندې راغلی په چکر راغله سنور شي ستانم چیشت نو محمد نبی دی د محمد نبی نمیږي وای زستا ویډیو ګورم څنګه دي شوی ویډیو دی ماشاءالله سیده کلاس پلا د خو ما جوړ کړی و کلاس پلان کې ما ول دا غزګره ما به کې ډیره جوړی ګورم نور شي الحمدلله دلیل شامل ما و د لیمل مرغه نو موږ به د ملمستیا وکم الله دې عزت په اخلاص ها دې عزت ستانم چیش دی نو محمد نبی محمد نبی د کلاس پلا سره راغلی دی انا ټیک ان شاء الله زکوم دې دعا کوی سموس وشتله او یار بلا سم نو وسر خدل ما سوال ابل ځوان سوسه چکی سه وشت یاد د هغه د ورور ساورور ځوان ایو ډیر بد چکی وشتله هغه دی درې چکی مو واکه دا غزوان ما ته چکی راکې غز ما کرکټ صفا وګرځیدل ډیر په دې چکی راکې هر سوي د ګډ چکی وي او درې چکی راکې سارو دا د سارو ته ولې بغاری ولې تا بغاری ولې سارو خو می دلی کړه پرېښه ول بغاری ولې وس زه موټر چلوم زه راکې ته چې شاته ولاړه سه بس وځو بچ شاته ساله زه موټر چلوم شاباش